دا جرنیلان دا نه آیین مني نه اسلام مني نه پښتو مني ظلم مني جبر مني ډالر مني امریکا مني جنگ مني خو ستا خاوره ستا د خاورې حق نه مني نن هم ورځ ده راشه تسلیم شادګي کام ته که نه تسلیمېږې ورځې لرې نه دي چې په ګونډو به پروت وې په دې خاوره کې دا ستا آخري ګیم دی ته به دلته هار کېږي دا به دلته د خلکو په کورونو منه نه وځه ستا په جي ایچ کیو باندې به دا خلک احتجاج ته درشي هلته به درته نه وځي دلته خلک مه تنګوه بیا درته وایم مسله زما په کور کې نه ده مسله ستا په جي ایچ کیو کې ده مسله ستا په جي ایچ کیو کې ده دشمن کا زر و رحم ماته پالیسي جوړې کی خو چې زما کام متحد وي زما کام په ملي فکر راټول وي والله چې د خاوره ته څوک په سپک نظر هم وګوري ضلع مومند پردو خلکو خپله شماروله چې اختیار یې زموږ په لاس کې دی او منظور به نه راځي نن د ضلع مومند او صافي خلکو ورته ثابته کړه چې زموږ خاوره ده چې څوک راځي مسله د یو فرد مسله نه ده داسې یو ګوند هم نه دی پاتې چې د هغه مشران او د هغه ورکران نه وي شهیدان شوي زه تا ته د جمعیت العلماء اسلام په درجنونو مثالونه درکولی شم چې د هغه مشران او علما شهیدان شوي دي زه د عوامي نیشنل ګوند په سلګونو مثالونه درکولی شم چې د هغه مشران او ځوانان شهیدان شوي دي زه تا ته د جمعیت اسلامي مثال درکولی شم چې د هغه ورکران شهیدان شوي دي زه تا ته د پی ټي آی د لیډرانو د ورکر مثال درکولی شم چې هغه شهیدان شوي دي زه تا ته یو ګوند یعنې قومي وطن پارټي ده پښتونخوا ملي ګوند دی نامونه به د ځینې رانه پاتې وي بخښنه پرې غواړم دا ټول کې یو هم نه دی معاف شوی ستا د ډېرو تاجرانو هم سرونه کټ شوي دي ستا د ملکانانو سرونه کټ شوي دي محترمو دا د هیچا ذاتي دشمني نه وه دا په پښتون کام باندې مشترکه دغې خاوره او دغې کام ته یو جنګ راغلی وه دا د هغه په نتیجه کې شوي دي زما او ستا دشمن دې ته نه دي کتلي چې ته د کوم ګوند یې ستا کوم کاروبار دی ستا فکر څه دی بس چې پښتون دی دی وجلی شوی دی دی شهید شوی دی دا څه ذاتي دشمني نه وه بلکې دا د امریکې پراکسي جنګونه چې د دغې ملک د جرنیلان او واکدارانو ورسره خوښه وه د هغو په فیصلو کې دا هر څه شوي دي زه مثال درکومه مثال یې درکومه نن که دماکه وشي څه وایي چې دهشتګردو دا دماکه کړې ده چې ټارګټ کلینګ وشي وایي چې نامعلوم افراد وکړل او چې بله داسې څه بده پیښه وشي طالبانو وکړل راځئ نن دلته سپینګیري ناست دي نن دلته علما ناست دي نن دلته سیاسي لیډران ناست دي وکیلان ناست دي زه څه دلیلونه وایم که په هغه کې څه کمی هم و یو مشر یو عالم یو وکیل یو لیډر چې ما فیل کی په دلیل کې زه په بخښنه سره هره خبره ورسره منمه نن یې ستاسو مخ محترمو
د کرنل امام بیان دی ویډیو به یې زه درته اپلوډ کړم ټولو ته به ورسیږي هغه وایي چې زمونږ د پالیسۍ مطابق مونږ په سلګونو افسران دې ته یې ویستلو چې تاسو دهشتګرد تنظیمونه جوړ کئ تاسو مسلح تنظیمونه جوړ کئ او ما او زما هغو ملګرو 95,000 کسانو ته ټریننګ ورکړی دی دومره حواله درکومه جنرال عبدالقادر بلوچ په 2014 کې په اسلام آباد کې په یو بیان کې وایي چې مونږ ته ضرورت پیښ شو چې په افغانستان کې مداخلت وکړي نو د هغې دپاره مونږ په قبایلي سیمې چې کومې دي دا د دهشتګردۍ اډې جوړې کړې او مونږ ټریننګونه ورکړل درېیمه حواله درکوم جرنل حمید ګل چې د ISI جرنل و هغه په خپله منلی دي چې دا ټول ټریننګونه او دا کار مونږ کوو جرنل مې هم یاد کو کرنل مې هم یاد کو د ISI وال مې هم یاد کو اوس تر ټوله غټه عهده درته یادوم چیف آف آرمی سټاف و دی په هغه وخت مشرف هغه خپله انټرویو ده چې دا زما هیروګان دي د وخت وزیر اعظم په 2019 کې زه د تعصب په بنیاد نه یم خو هغه وزیر اعظم ښه وکړل چې خبره یې واضحه کړله په امریکا کې په 2019 کې عمران خان هم ورته وویل چې دا زما ادارې د وزیر اعظم په کرسۍ ناست سړی و په ملک کې په دې نه غټه غانوي کرسۍ چې دا زمونږ د ادارو پیداوار دی او تعلقات دي نو محترمو نن چې زه د چا د لاسه وژل شم ظاهره خبره ده زه خو به آخري ځای ته ځم چې په دې کې کوتاهي او غلطي د چا وه نن هم مات که څوک په دې خطا بولي دا ناستو کسانو ته چې څوک یې اوري چیلنج ورکوم چې راشئ زه په ډېرو کینټونو کې که ما تا ته دا وسلوال دا ټارګېټ کیلر دا طالب دا چې کوم نمبر کوي دا مې نه کړل درته ثابت بیا راشئ ما ته سزا راکئ نو محترمو دا چې څومره هم قتل عام کیږي دا د دوی دپاره د ډالرې پالیسۍ وې زمونږ دپاره د وینو پالیسۍ وې د دوی دپاره په آسټرالیا کې د جزیرې پالیسۍ وې او دلته پیږي سایډ باندې د پښتنې خویندې ناستې دي زمونږ ژاړي د اوښکو پالیسۍ وې تا ته یو طرف ته ظالمانه پالیسۍ وې یو طرف ته د دنیا ټول قوتونه و بل اړخ ته پښتون قام بې اتفاقه و تقسیم و ملي فکر یې نه لرلو پښتون قام تقسیم دی دا مومن ضلع ده چې په دې کې وژنې وشي د ټولو خلکو به زړه پې خفه وي خو چې په خیبر کې وشي بیا نه وي پې خفه نو دا خو د ټول قام فکر نه شو بیا چې خیبر څه وشي د خیبر خلک پې خفه وي خو وزیرستان ول نه وي پې خفه وزیرستان کې چې وژنې وشي ټوله ورځ به روډ بند کړي خو په تیرا باندې په سوات کې نه بندوي دا ملي فکر نه دی دا تقسیم دی بیا مونږ په تنظیمونو کې تقسیم یو یعنی چې څوک زما په ګوند کې دی زما په پارټۍ کې دی که هغه چا ووژلو بیا مې زړه پې خفه وي که ډېر هم پښتون وي چې په بله پارټۍ کې وي کنې زما زړه نه وي پې خفه دا ملي فکر نه دی محترمو زه تیار یم چې د دغې خاورې هر ګوند ته په سینه پورې راجوخت کړم چې راشه چې خپلوالي وکړو زه تیار یم چې په پی ټي آی کې موجود څومره پښتانه دي چې سینه ورسره راجوخته کړم چې ورور مې یې د جمعیت علما اسلام سره غاړه میلاو کړم د جماعت اسلامي سره غاړه میلاو کړم د عوامي نیشنل ګوند چې ډېر کړېدلی دی د هغه سره غاړه میلاو کړم هغه پښتانه چې په پیپلز پارټي په نون لیګ یا په بل کوم ګوند کې دي د هغه سره غاړه میلاو کړم هغه پښتانه چې مختلف کاروبارونه پیسې لري د هغو سره غاړه میلاو کړو هغه پښتانه چې په پښتونخوا ملي ګوند کې دي یا په کوم هم ګوند کې دي د کومې قبیلې دي د کومې سیمې دي راشئ چې غاړې سره میلاو کړو موږ پښتانه بې اتفاقه یو نن هم دغې جنګ ته په بخښنه سره افرادي قوت هم د پښتون نه دی او معاشي قوت هم د پښتون نه دی په افرادي قوت کې هم پښتون پکې شامل دی په معاشي قوت کې هم دلته د خدای بتې ورکول کیږي پکې شامل دی دشمن کا زر واره هم ماته پالیسۍ جوړې کړي خو چې زما قام متحد وي زما قام په ملي فکر راټول وي والله چې د خاوره ته څوک په سپک نظر هم وګوري بیا به څوک نشي کتلی خو موږ به ملي فکر لرو نفرتونه ډېر زیات دي
نور به دا نفرتونه ختموو. خلک وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یو. وروره ستا لویه ګناه قطعا دا نه ده چې ته پښتون یې. ستا لویه ګناه دا ده چې ته پښتون نه یې، ته تقسیم یې. خپل فکر دې تقسیم کړی دی. ته چې پښتون شې والله په دنیا کې یو قوت نشي درکتلی، یو طاقت تا ته نشي درکتلی. نو لہذا بحثیت قام بحثیت پښتانه به د دغې جنګ مقابله کوو. دا بې اتفاقي وه، دا بې اتفاقي وه چې د دلته وژنې کولی شولې. د ضلع مومند ولسه هغه د محمد ګټ 30 لاسونه مو هېر شوي دي که درته یاد دي؟ څومره په بېدردي یې ووژل. مولانا خانزیب صاحب چې ویې وژل خلکو به تحقیقات کول چې ولې یې ووژل، که یعنې راغی میډل یې ورکړی هغو خلکو ته. دلته ډېرو خلکو خپلې غیټې او ترکې د پښتنو په وینه جوړې کړلې. او بیا د مختلفو ګوندونو خلک ناست یئ، وکیلان ناست یئ، سپین ګیري ناست دي، ملکان ناست دي. زما خوله خو ترخه ده. په خوږه خوله تاسو خبره د دغې جرنیلانو سره وکئ، ورته چې خلک لاپته دی، میسینګ پرسن په هغې غاړه کې خوندې ناستې دي ژاړي. پلارونه دا لیست دومره غټ لیست خالي نامونه دي، دا دلته اوس راغلی دی. دا د پاکستان جرنیلان د پاکستان آئین مني. زمونږ وکیلان دې ورشي سبا د عدالت ته پیش کړي، که چا کوم جرم کړی و د آئین مطابق ته سزا ورکړي. دا مونږ ته قبوله ده. که دوی آئین نه مني، اسلام مني، شریعت مني، سبا د زما د وطن علما را جمع کړي، ورته پیش دی کړي چې دا چا کوم هم جرم وي د شریعت مطابق یې چې کومه سزا وي مونږ ته قبوله ده. محترمو که دوی شریعت او اسلام او آئین نه مني، د پښتو روایات مني، سبا د زما د ملکانو جرګه جوړه کړي، دا خلک ته ورته پیش کړي په پښتو کې چې کوم د دغې سزا وي دار جرم هغه مونږ ته قبوله ده. خو محترمو دا جرنیلان دا نه آئین مني، نه اسلام مني، نه پښتو مني، ظلم مني، جبر مني، ډالر مني، امریکا مني، جنگ مني، خو ستا خاوره ستا د خاورې حق نه مني. دا اوس دوی وایي. زه خبر شومه چې اوس هم نن دلته په سید خان کور چې کوم کلی دی اپریشن شروع دی، کورونو ته ورځي فوجان چې مونږ څه کوو ترهاګر لټوو. و د خدای ظالمه مذاکرات تا ورسره وکړل، را دې وستل، ټرینینګ تا ورکړی دی، پیسې وسلې ته ورکوې او په کور زما راننوځې، په کور زما راننوځې. بیا درته وایم مسله زما په کور کې نه ده، مسله ستا په جی ایچ کیو کې ده، مسله ستا په جی ایچ کیو کې ده، مسله په پښتنو کې نه ده، مسله په جی ایچ کیو کې ده. دای به ټیکېږي. او جرنیلا پښتانه د یو لوی اتفاق طرف ته روان دي. نن هم ورځ ده، راشه تسلیم شه دغې کام ته. که نه تسلیمېږې ورځې لرې نه دي چې په ګونډو به پروت وې په دې خاوره کې. محترمو نن ستا د خاورې بچي مسافر دي، نن ستا د خاورې بچي په کروڑونو آبادي کې بهر ژوند کوي. د دنیا 10 ملکونه داسې دي چې په 1 کروڑ نه آبادي کمه ده، پښتانه 1.5 کروڑ مسافر دي. ولې ته په خپله خاوره په خپلو وسایلو اختیار نه لرې ورور. ستا وسایل که ستا په لاس کې وای بیا به نن دا خلک مسافر نه وای. د دغې ضلع مومند لږ څه وسایل دي، په هغه کې قسم د وکي دلته د ماربلو یا د نیفرایډ د قانون والا قسم د وکي 4 میاشت د دوی نه کرنلان او بریګیډیران پیسې نه اخلي، بتې نه اخلي غیر قانوني. او بیا ګورسل چې کوم ګیټ دی، زه نن د ګورسل ګیټ باندې صحیح تاسو هم خلک نه پوهوي، زه به یې پې پوه کړم. محترمو ګورسل ګیټ چې اپریشن و خلاص و، ځکه چې یارانو ته یې لار ورکوله. چې اپریشن بند شو په هغه نه پس یې بند کو، یعنې چې عام خلکو ته لاره نشته. نن دای وایي
چې دلته تراګر راغلي دي دوی وایي چې دلته وسلوال راغلي دي نو وسلوال څنګه راغلل زه طریقه درته ښایم په ډیورن لاین 800 کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي چې په هغه راتېر شي بیا کیلې دي د 28 کیلو په منځ کې او چیک پوسټونو په منځ کې څنګه راغلل د اسمان نه خو نه دي راغورځېدلي په قبایلي سیمو کې یو کور هم داسې نشته چې د چیک پوسټ او د کیلې نه هغه ښکاره نه وي یو انچ ځمکه دلته د ستا نه پټه نه ده زما د کورونو زما په پرده باندې زما په عزت خو هره ورځ ډرون کیمرې ګرځوې خو د دغو دپاره بیا هېڅ نشته دی لهذا ذمهوار یې ته یې دلته د خلکو په کورونو مه ننوځه ستا په جي ایچ کیو باندې به دا خلک احتجاج ته درشي هلته به در ننوځي دلته خلک مه تنګوه پښتنو د دنیا د صف نه وتلي یئ نن په اقوام متحده کې هر کال د هر کام خلک سره کینی دنیا فیصلې کوي پښتونه ته پکې نه یې ته وتلی یې د لیسټونو نه ستا وجود کامي وجود ختم شوی دی د دغې ملک په نصاب کې ستا ژبه نشته ستا تاریخ نشته ستا د تمدن اقدار نشته دی ورور ستا په وسایلو ستا اختیار نشته په دې خاوره ټولې چې کومې فیصلې کوونکي دي په هغه کې هم ستا مشوره نشته دی ساده خبره ده د پنجاب یو جرنیل یې بلوچستان کور کمانډر کړی دی آصف غفر یو جرنیل یې دلته کور کمانډر کړی دی ټول اختیار د هغو په لاسونو کې دی موږ په تعصب خبره نه کوو خو دا یو حقیقت دی چې پنجاب د پنجاب جرنیلانو دا وطنونه په داسې انداز نیولي دي چې خلک ټیکنیکل هغه په بل نظر کتلی نه شي بیا د وحي بیا غدار یې او خلک نه د خپلو وسایلو تپوس کړی شي نه د خپلې ورته ژبې پته شته دی نه یې څه نمایندګي شته دی نه یې په خپله خاوره اختیار خو پرېږده د سره مشوره هم شته چې دلته څه کول دي نو لهذا لږ سوچ به کوو په ملي فکر به راټول شو راشئ چیرې تللي یئ چې غاړې سره میلاو کو یو کام یو وطن یو دا یې حل دی که چیرې پښتانه راټول شول که پښتانه راټول شول تاسو به یې راته ښایئ چې پلانکی زورور دی او ظالم دی بیا زه درته ګورم چې دی دلته ظلم کړی شي که نه شي کړلی هېڅوک به غږ نه وکړي او زیری در کومه چې پښتانه د اتفاق په طرف روان دي احتیاط کول غواړي یو بل ته به پیغورونه نه سره ورکوو یو بل به په څنګلې نه سره ووو چې زه ډېر ښه تلک ښه په یو ځای به سفر جاري کوو که تېرې خبرې سره یادوو تېر به په هر چا کې سره ووځي تېر پرېږدئ راځئ چې اوس روان شو هم اوس یې هم وخت دی په خاوره دی بیا د وینې لوبې را روانې دي او که غلی وې خاموش وې نو د یو بل غذاب په تمه کښېنئ بیا او کیدای شي په هغه نه سخت وي خو ما یو خبره ورته کړې ده نن د مختلفو ګوندونو د مشرانو د ځوانانو نه یو هیله کوم چې په هغه کې ملګرتیا راسره وکړئ ما یو خبره ورته کړې ده چې دا ستا آخري ګیم دی ته به دلته هار کېږي دا به راسره ضلع مومند پردو خلکو خپله شماروله چې اختیار یې زمونږ په لاس کې دی او منظور به نه راځي نن د ضلع مومند او صافي خلکو ورته ثابته کړه چې زمونږ خاوره ده چې څوک راځي دا زمونږ د نیکونو تاریخي وطن دی 15,000 کاله کېږي چې مونږ پې آباد یو په خپله خاوره مونږ د تګ راتګ اجازت د چا نه اخلو خپل وطن مو دی خپل پکې ګرځو ډېره مننه خوشحال اوسئ